که چرته ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې ګاونډیتوب غواړي نو بیا د یو یتیم سرپرستی به سر واخله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا، زه او د یتیم سرپرست به په جنت کې دا شان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه ګوتې جګې کړي، دا غټه ګوته او د شهادت ګوته، نو دواړه به په جنت کې داسې وو لکه دوه ګوتې چې څنګه دي. نو که ته غواړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګاونډي شي نو په دې غوره میاشت کې چې د ټول نه بهترینه میاشت ده د یتیم سرپرستی په سر باندې واخله. نو کوشش وکړه چې د دې خیرونو او د صدقو په میاشت کې خاص خیال چې دی هغه د یتیمانانو وساته. شاوخوا وګوره ستا په ګاونډ کې ډېر یتیمانان دي، لیکن دې خبرې نه موږ ټول غافل یو او په کار دا ده چې مونږ د یتیمانانو سرپرستی وکړو، د هغې خیال وساتو او په دې سره چې دی د دنیا او آخرت خیرونه حاصل کړو.